ستا بچي ولې نه کیږي؟ اخر وجه څه ده؟ 3-4 کاله ستا د واده پوره شو او ستا بچي نشته. دا زموږ په معاشره کې د خلکو پوښتنې دي، په واده کې، خیرات کې، په یو محفل کې، خاص طور د جینۍ نه، همدغه رنګې د هلک نه هم دا پوښتنې کیږي. دا تاسو ته ډېره وړه خبره ښکاري، خو دا چې په چا باندې راشي دا د هغه نه پوښتنه وکړه. بغیر سوچ سمجھ نه، بغیر تحقیقاتو نه کله هم د چا نه پوښتنه مه کوه. ستا به شوق کېږي چې ستا د یار دوست اولاد وشي، ستا نه زیات کوشش هغه کوي، میډیکلي دم درود کوي، خپل کوشش کوي، او ته دا پوښتنه کې کله هم دا پوښتنه مه کوئ د چا نه، ځکه چې دا انسان ته ډېر غټ شاک لګوي، ډېر غټ درد انسان ته رسوي. دا موضوع ما ځکه راوړه چې د ډېرو ورځو نه زه ګورم ډېرو دوستانو میسجونه وکړله چې په دې باندې یوه ویډیو جوړه کړه، موږ ته ډېر زیات تکلیف دی د معاشرې نه. یاد ساتئ دوستانو، که ستا شوق کېږي چې دله الله تعالی اولاد ورکړي، نو د ده د مخکې د ده نه پوښتنه مه کوه په یو محفل کې، په یو ځای کې، که هغه جینۍ وي که هغه هلک وي، ځکه که ستا ډېره مینه وي د ده سره، نو د ده دپاره تهجد وکړه د شپې، نوافل ورته وکړه، یو هفته روژې وله ونیسه، خیرات وکړه د هغه دپاره، صدقات وکړه چې الله تعالی هغه اولاد ورکړي. او داسې پوښتنه دې کوي چې ستا اولاد ولې نه کېږي، ته به وایې دا ستا قرضدار دی، او یا د چېرته سیګنل مات کړی دی د ټریفک، یا چېرته قانون مات کړی دی. دا کله هم دوستانو مه کوئ. زیاتره بیا دا زنانه چې په کورونو کې دي، چې زما د وراره له خدای پاک زوی ورکړی او چې په غېږ کې لوبولې نو څومره به ښه وي، زما د خورزۍ له خدای پاک زوی یا لور ورکړی وي نو څومره به ښه وي. یاد ساتئ چې ستا دا کم خواهش دی دا په زړه کې پټ وساته او د هغه دپاره دعا وکړه د الله تعالی نه، خیرات صدقات وکړه، الله تعالی به د هغه مسله حل کړي. که ته په پبلک پلیس کې دا پوښتنه کې نو دا ډېر بد کوئ تاسو. که ستا د هغه سره همدردي وي نو د هغه نه پټه هم پوښتنه کولی شئ، تحقیق یې وکړه، که څه مدد یې کولی شئ، یو ډاکټر ورته ښوولی شئ، یو دم درود ځای ورته ښوولی شئ، خو بیا بهتره ده. پبلکلي دا پوښتنه کله هم مه کوئ. کوشش وکړئ چې هغه سره تاسو همدردي وکړئ، بجای د دې چې تاسو هغه ته تکلیف ورسوئ.